لم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وعلى اله الكريم معلوم لك اله العالمین جا ختم شد سو نور حضرت حضرت شمس مبارک مولانا سو مبارک و بزرگون فلکون وکون و رسلی پوزد برکات انوار اسرار مستورسه. قصه دیدن خلیفه بغداد لیلا را یو وخت تاسې پیښ شول چې هغه مجنون او لیلا چې یو د بل سره عاشقان دا د خلیفه د بغداد یو وخت لیلا ولیدل. شیخ اوریدلی چې مجنون داسې په لیلا باندې عاشق و. نو یو وخت دغه خلیفه د بغداد چې و لیلا یې ولیدل، د لیلا سره ملاقات وشو. نو بیا د لیلا څه پوښتنې وکړلې. دا قصه در چش پورې وایي؟ دا در دې پورې وایي چې په تېر سبق کې خدا بیان رالی چې اولیاء کرام د خدای دوستان داسې خلک دي چې دلې په ویښه در سره ناست وي او دی داسې دي لکه نور خلک چې خوب ویني، دی په ویښه باندې داسې شان ویني، داسې حالات ویني لکه چې نور خلک یې په خوب باندې ویني. وایي هغه چارې چې زما په خاطر اوري شیخ یې نه ویني په خواب ملا په توري. اولیاء کرام داسې چارې د دې پر زړه باندې اوري، داسې حالات د دې په زړونو باندې را روان وي، داسې کیفیتونه و دې ته پیښیږي چې هغه نه څوک په خوب لیدلی شي او نه ملا په کتابو کې لیدلی شي. شیخ یې نه ویني په خواب ملا په توري. رحمان بابا وایي. رحمان بابا خو هم د غټو مشایخو مبارکانو نقشبندینو سو. نو هغه چارې چې زما په خاطر اوري شیخ یې نه ویني په خواب ملا په توري. نو اوس دغه اولیاء کرام دغه د خدای دوستان چې دوی داسې حالات ویني او داسې شان ویني، په ویښه باندې داسې شان ویني، نو دا یو سړی ویني چې ته وروښه چې یو د هغه اولیاو څه دغه دي، چې ته یو وروښه چې دغه دي. هغه څه ورته وایي دا خو پلانکی دی، د پلانکي زوی دی، په پلانکي کلي کې چې پلانکي مدرسه کې چې پلانکي مکتب کې پلانکي صنف وای، په کتابو به هم سم نه پوهېدی، موږ به مسخرې پر کولې. وایي دا ملا پلانکی خو دغه شي. دا اوس د اولیاء کرام څه سوي دي؟ نو دته پسخند معلوم سي، دته د مسخرې معلوم سي. ده یا داسې ورته وګورئ دا وایي والله که ما ته په دې کې شی نه معلومېږي، څه که ما ته په دې کې نه معلومېږي. چندانې کمال خو په دې کې نه رامعلومېږي. یو قصه مې راته یاده شول او بیا کوم خیر دی پروا نه لري. یو وخت کې یو ډېر لوی شیخ مبارک نوم یې زنګي آتا و. زنګي آتا د ترکانو په ژبه بابا ته ویل کېږي، لکه زموږ ستاسو په کندهار کې د بابا صاحب مبارک زیارت. نو دا زنګي آتا یعنی زنګي بابا دوی د ډېر لوی اولیاء کرامو څخه و او د نقشبندیه مسلسلې په مشایخ عمر کې د حضرت یوسف حمداني صاحب مبارک په سلسله کې و. دوی فرنګ باندې تورو، فرنګ باندې ډېر تورو او شندان هم غټ و او ام شغل یې کار یې ګاوچراني و، یعنی دا منه چې غوایي یې پیودل، ګرمه بیا غوایي پیول. دغه کار یې ځانه پر خوښ کړی، مګر دی و د ډېر لوی اولیاو څخه. بل وخت سبقته ناوخته مه راځئ. په ټودیسته کې یخت کېږي. یو وخت یو 4 کسه طالبان په یو مدرسه کې سبقان ویل. یو ماښام یې مجلس سره کاوه. په دې مجلس کې یو دم دا اتفاق سره وکړي چې راځئ چې ولاړ شو په طریقت کې داخل شو. په هغه زمانه کې په طریقت کې به داخل شو، بس تر ډېر سبقان وویل څومره به په طریقت کې تېر کړو. نو دا 4 سره سهار راریس وله
ګرځي وطن پر وطن. خو پخوا زمانه کې خو پیران مبارکان ډېر وو، خو بیا به هم دوی پسې ګرځېده چې چیرې به یې کامل پیر پیدا کړو. نو یوه ته یې سید اوزون آتا ویل، یوه ته یې حسن آتا و. دا نو وروسته بیا آتاګان شول، کنې په هغه وخت کې خو نو یو سید حسن و یو سید اوزون و، یو دا هم ترکان و ازبکان داسې شیان پکښې کې وو. دوی چې را روان دي په یو دشت کې دغه زنګي آتا دغه مبارک شیخ دا یو ولاړ دی، اخواته غوایي دي او دی ولاړ دی، دی دا د ځوځان یې جمع کړي دي او د ځوځانو بار ورسره اخلي پر شابه دي. دا ځوځان خو نو سره ټوله بار یې په تکلیف باندې تړل کېږي، ولې په دې خاطر دا ځوځان سره کوچني کول غواړي، میده کول غواړي چې ته بار ځینې جوړ کړې، نو دا خو په ډېر تکلیف باندې هغه ټوله ځوځان دي. خو دی مبارک ورته ولاړ دی، پښې یې لڅې دي، په دا لڅو پښو باندې دا ځوځان تخته کوي، خو دا ځوځان یې په پښو نه جګېږي. دوی ورته تعجب څه چې یاره عجبه سړی خو دی، ځوځانو بار تړي او هغه هم په لڅو پښو یې میده کوي، په لڅو پښو یې سره تخته کوي دا بار، او پښې هم نه خوږېږي. دا څنګه تعجب انسان دی. خو دی راله بیا هم دا د حالت یې ولیدی، ده پوښتنه یې وکړه چې خدای دې خیر کړي طالبانو صاحبانو یا ملایانو صاحبانو د کومې خوا را روان یاست؟ هغه ویل داسې موږ په مدرسه کې وو، مدرسه کې سبقان ویل، اوس مو داسې سودا ده چې ولاړ سو په طریقت کې داخل سو. اوس ګرځو کلي په کلي، وطن په وطن باندې ګرځو، غواړو چې یو ځای یو څوک پیدا کړو چې د هغه سره بیعت وکړو او د هغه مریدان سو. د یو کامل ولي په بوی پسې راوتلي چې چیرې به د کامل ولي بوی را باندې وموښلي. دا الفاظ یې ورته ویل. د مبارک ورته ویل ښه تاسې د کامل ولي په بوی پسې ګرځئ، زه به هم د کامل ولي په بوی پسې وګرځېږم چې کامل ولي پیدا کړم، ګوندې خدای به کومک به درسره وکړم. خبر پرېښوئ، یا پلار د قبلې شریفې خواته داسې کړل، د ابو یې په پزه باندې کش کړي، بیا دا بل طرف ته، بیا بل طرف ته، څلور طرفه ته مطلب دا داسې بوی کش کړي. بیا وویل و دا طالبان ته ول په څلور سره طرفه د دنیا مې ټوله بوی کړل، په څلور سره طرفه د دنیا کې دغونه کامل ولې چې ستاسې صحیح تربیه وکړي، بل ما نه کوي پیدا بغیر د ما څخه، د ما څخه بغیر بل څوک ستاسو تربیه بل څوک نشي کولی. کاملان ولی به یې نور به یې، خو مطلب تربیه کامله ستاسې تربیه بل څوک نشي کولی، د ما څخه بغیر بل څوک نشي کولی. دا ورته ویل. اخو طالبانو دا خو بیا غوایي پیول او فرنګ هم تور، نو په دې کې یو دوه طالبانو، په دې کې یو دا سید حسن عطا و، یو بل یو سید هم دی، دا بل بیا خالي ملا دی، سید نه دی. دا یو نوم سید دی هم طالب دی، دا بل یوازې طالب دی، سید نه دی. او هغه نور دوه چې دي اوزون عطا و هغه هم طالبان دي، خو دغه نه. دا یو دوه طالبانو یې وویل ول ته بیا دا وګوره، دا ګاوچران وګوره، د غویو پونده وګوره، او دا په دشت کې ګرځي تک تو شونډان را زړېدلي، دا د پیري دعوه کوي، موږ به راځو د ده به مریدانېږو. یو دوه طالبانو داسې ویل په زړه کې، په خوله یې نه دي ویل. او یو دوه طالبانو ویل ول د الله تعالی تقسیمات کې کېدای شي چې په دغه تور شي کې خدای تعالی خپلې خزانې د معرفت پټې کړي، نو څه معلومه ده. خو دا خبره چې ورته وکړله، دی مبارک د ټولو په فکر باندې پوه شو چې د یو په فکر کې داسې دي، د بل په فکر کې داسې، د ټولو په فکرو سر خلاص شو. چې سر یې په خلاص شو، پس د هغه څه دستي په دستي توجه ورته وکړل. هغه په ځان نه دي خبر، خو د توجه ورته شروع کړل. چې توجه یې وکړه، په یوه توجه باندې هغه څلور سره د عاشقان وګرځېدل، څلور سره. په زړه کې داسې محبت ورسره پیدا شو چې بلې خوا ته بیا میلان نه راکړي. هغه یې ولاړ خپل کور ته، څلور طالبان راغله، بس هلته نږدې د صفه مسجد کې واړول. یو دوه طالبانو په دې کې یو سید اوزون و،
یو بل طالب و دا دوه طالبان دسته په داسې زمازه بیعت وکړي بله کار مخته روان سو ډېر کار یې وسو هغه دوه طالبان چې وه هغه نو میاشتې تېرې کړلې نه په ذکر پوهېږي نه په فیض پوهېږي نه په اثر پوهېږي په هېڅ خوند یې نه پوهېږي میاشتې په دې کې تېرې شولې نو یوه ورځ په دې کې د سید حسن عطا دا سید هم و طالب هم و هغه ته یو چا وویل مشوره ورکړه ولته داسې وکړه د دغه زنګي عطا د کوروالا بیبي چې ده هغه بیا عنبر انا نومېدل عنبر انا دا عنبر یې نوم و ول هغې ته حال ور واستول هغې ته ووایه چې دا خپل خاوند ته ووایي چې په ما باندې څه مهرباني وکړي پر هغه باندې بیا د خپله ښځه ډېره ګرانه پر دا زنګي عطا باندې په دې خاطر پر ګرانه وه چې دا د ښځه بیا د اول د واره د پیر مبارک ښځه وه پیر مبارک بیا حکیم عطا نومېدی اول د واره د هغه ښځه وه بیا د خپل د پیر مبارک کوروالا وکړل نو د خپل د پیر مبارک په خاطر باندې ډېره پر ګرانه وه ډېره صالحه ښځه وه نو آخر ده هم داسې وکړل دغه مورد دغه سید حسن عطا چې خپل پیر مبارک دی د پیر مبارک کوروالا ته عاد وراستوي او د هغې څخه عذر وغوښتي هغې ته وویل چې ته زما شفاعت وکړه هغې ماښام وده ته وویل چې دغه حسن عطا چې دی دا هم ښه سړی دی ښه طالب هم دی ښه سید هم دی نو دغه باندې شفقت کړی وای دی خوارکی داسې عاجزي کوي ده ورته ویل خو دغه سیادت و طالبي د معنی دی چې دا د علم دی او دی سید دی دی ځان ته سید وای دی ځان ته عالم وای دی ځان پر چا باندې پر ګردو باندې بهتر بولي ځان پر نورو نه ورکوي دغه د ګناه ده دغه د حجاب دی دغه د معنی دی چې دغه نه وای بالا خیر خیریت مشکل یې حل اوس د ځان ته په ښه سړي کتل دي ځان چې په ښه طالب او په ښه سید کتل دي دغه د معنی دی نو ښځې حال ورته راواستوي وده ته چې زه به ماښام ورته وایم وده ته خو ته دونه قدر وکړه د شپې په یو ټوکره کې په یو چادر کې په یو زاړه پټو کې ځان وپیچه او زموږ د کور مخ ته د کور دروازې سره دلته پله ورته پرېوځه چې دی د شپې تهجد ته راپورته شي او دا سازکي د باندې راوځي نو کله چې دلته تا ویني پر دغه حالت باندې نو په تا باندې بیا زړه وسوځي او بیا به مهرباني در باندې راشي بس تا به کار وشي انشاءالله تعالی اده هم دغسې وکړل نو ماښام هغه بیبي و زنګي عطا ته خبره وکړل پس د هغه څخه ده ورته ویل چې دا سیادت و طالبي معنی ده او په اول ورځ چې دی راغلی و مریدان کېدل په هغه ورځ باندې د په فکر کې دغه راغلی چې دغه شونډان د وګوره د تور مخ وګوره د ګاوچراني و د غویو په ونده وګوره او موږ سیدانو طالبان ته سبق راکول وګوره دغه نو خو بیا هم ول که چیرې دی به دغه ګناه کړ درته دا ګناه به زه ورتېر شم پروا نه ده د شپې چې دی راووتی هغه په یو زاړه ټوکره کې ځان پیچلی دی او د دوی په دروازه کې پروت دی نو د پښې ځینې وموښتلې پښې چې ځینې وموښتلې په پوښتنه وکړه څوک یې هغه وویل سید حسن عطا یم سید حسن یم ول راپورته شه چې دغه شکستګي دې وکړه او ځان دې دغونه عاجزه کوي بس مقامونه دې یوړل ګټه دې وکړل مشکل دې حل سو پر دغه ځای باندې توجه ورته وکړل الله جل جلاله په هغه توجه باندې په دغه ګوړې باندې هم دغه ذکر چالانه کوي او هم د هغه مشکلات ټول حل سول بیا دغه څه وروسته دغه سړی سید حسن عطا جوړ شو سید حسن عطا بیا د زرګونو اولیاو شیخ مبارک جوړ شو هغه نور درې سره طالبان چې وه هغه ټول دغسې اولیای کرام ځین جوړ شو د خدای دوستان ځین جوړ شو مګر د دوه څه ژر او د دوه څه ډېر ناوخته نو د اولیای کرام د خدای دوستان دا په هر شکل کې راځي په هر شکل کې سړی وویني د سړي به دا ګمان شي دغه ولي اوس مولانا صاحب یادوي مولانا صاحب د دغه بیان موږ ته کوه چې دنیا د روی ګرځي دا خو یو ساده یو د پونده دي مګر هغسې نه ده د خدای دوستان په هر شکل کې شته
نو دا قصه اوس موږ ته تر دې پورې کوي بې ادبي مو وکړه د مولانا صاحب مرګ د بیان څخه مخکې موږ خپله قصه وکړل د بیان لا نه و شروع سوی قصه دیدن خلیفه بغداد لیلا را قصه د لیدلو د خلیفه بغداد لیلا را چې د لیلا ولیدل گفت لیلا را خلیفه کان تو ای کز تو مجنون شد پریشان و غوی گفت لیلا را یو وخت لیلا تو ویل خلیفه د بغداد امیر د بغداد ورته کان تو ای چې هغه ته کس تو چې د تاسو مجنون لیونی شد سو پر مجنون شد سو پریشان و غوی سرکش غوی معنا گمراه دا مجنون و لیلا دا واقعیت لري د مجنون اصلی نوم قیس دی او لیلا د هغې اصلی نوم لیلا ده دی دواړه عرب وه لیلا یې ځکه ورته ویل چې دا توره په رنګ باندې توره لیل هم شپې ته وایي لیلا یعنی د تور شپې غوندې دا په رنګ باندې توره او دا مجنون چې و د اصلي نوم قیس او دواړه د بني عامر د قبیلې څخه او په زمانه کې د صحابه کرامو و د صحابه کرامو مبارکانو اخري زمانه و د زمانه اخري وخت و او د دې په زمانه کې بیا یو دوه عاشقان نور د هغه هم مجنون و هغه بیا مجنون و یو لبنا قیس و لبنا هغه هم قیس نومېدی د هغه مجنون نوم هم قیس او معشوقه لبنا نومېدل لیلا نه لبنا معشوقه لبنا دا دوه هم ډېر مشهوره وه خو دا مجنون و لیلا تر هغه ډېر مشهوره وه د دغه دوه مجنونو هم ملاقات سره سوی دی د دوه لیلا و لبنا هم ملاقات سره سوی دی او د دغه مجنون چې د لیلا عاشق دی د ملاقات د حضرت امام حسن صاحب سره هم سوی دی حضرت حسن رضی الله تعالی عنه د حضرت علی صاحب مبارک رضی الله تعالی عنه کرم الله تعالی وجهه دغه مبارک زوی دغه سره ملاقات سوی دی اسره مې لیدل نو دغه لیلا وخت د مجنون څخه وروسته د عشق د قصې څخه وروسته یو وخت بغداد خلیفه ولیدل د مجنون و لیلا په باره کې حضرت مولانا عبدالرحمن جامی صاحب مبارک بسته کتاب لیکلی دی د مجنون و لیلا په نامه باندې نورو ډیرو کسانو د مجنون و لیلا په نامه باندې د دې کتابونه لیکلي دي د دې حکایت راخیستي دي خو د دې حکایت د ډېر پند څخه ډک دي نو لیلا ته خلیفه وخت ول کانتوی چې هغه ته کستو چې د تاسو مجنون شو څو پریشان و غوي پریشان سو غوي گمراه سو یعنی لارې پرشول لیونی سو په دشتو باندې ګرځېدی از دیگر خوبان تو افزود نیستی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی نو پاچا ورته ویل اوس چې تا ته ګورم لیلا از دیگر خوبان د نورو ښایسته و څه تو ته افزون بالا بود نیستی نه تر د نورو ښځو خو ماته ولا که ښایسته معلومیږي داسې خاص خوند خو دې نسته تا ته ګورم نه داسې خاص ښایسته نه خاص د سیران رویت دی چې اوس نو په تا باندې مجنون لیونی سو په تا پسې ته څه کمال لرې نه داسې ښایسته نه داسې نو په تا پسې ولې مجنون داسې سو گفت لیلا ورته خاموش است پس پټ خلاص چون تو مجنون نیستی تو مجنون نه دید ای مجنون اگر بودی دور ترا هر دو عالم بی خطر بودی ترا دید ای مجنون که سترګې د مجنون اگر بودی کوي ترا تعالی ستا سترګې د مجنون نه دي که ستا سترګې د مجنون سترګې وای هر دو عالم دوار عالم و بی خطر بی قدر بودی وای ترا تعالی زما په مقابل کې به د دوار عالم قربان کړی وای که چې ستا سترګې د مجنون وای نو ستا سترګې د مجنون نه دي با خودی تو لیک مجنون بی خود است در طریق عشق بیداری بد است با خودی تو د خپل ځان سره
یعنی ته دروسم په ځان اخته یې، تا دروسه پورې هم د ځان قرباني او د ځان پناه نه ده راوستلې. یک مجنون بې خودس مجنون بې ځانه دی، یعنی هغه د نفس پناه راوستلې ده. در طریق عشق په لار کې بیداري بد شی ده. د عشق په لار کې نه بیداري نه کېږي. نو د اولیاء کرام د خدای دوستان هغه هم داسې دي چې چې ووینې ته وایي دا خو ساده سړی دی، ولکه زه په دې کې نه داسې ولایت وینم نه داسې بزرګي وینم، دغه ساده سړی دی لکه دا نور خلک چې څه کمال خو زه نه پکښې وینم. نو هغه درته وایي خاموش، تا دروسه نفس اصلاح سوی نه دی، ستا نفس و باطن نه دی اصلاح. که چیرې ستا نفس و باطن اصلاح وای او ستا سره هغه سترګې د مجنون د اولیاو سترګې در سره وای، د اولیاء کرامو د باطن غوندې بصیرت تا درلودی، نه به دې ویلی چې دا خو دې ساده سړی دی. دا چې ته نن ولي نه پېژنې، دا چې ته نن بزرګ نه پېژنې، دا چې ته نن اولیاو باندې د ساده خلکو حکم کوې، دا په دې وجه چې تا سره د مجنون سترګې د عاشقانو سترګې نه لرې، د زړه بصیرت نه لرې، د زړه سترګې دې نه دي خلاصې. هر که بیدار است او در خواب تر، هست بیداریش از خوابش بتر. هر که بیدار، هر څوک چې بیدار وي یعنی په ځان مشغول وي، نفس فعال وي، او در خواب تر هغه ډیر بیده دی، هغه ډیر په غفلت کې دی. ته خو دا سړی راویښ نه دی ویښ، اوس هم بیده دی. ویښ هغه دی چې د الله جو په محبت باندې اخته شو. او اوس چې په قرآن کې تیر رسول دا اوس په اوس چې انما الحیات دنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. دنیا ژوند دغه پنځه شیان دي: بازی، ساتیری، زینت شو کول، تفاخر یو پر بل باندې فخر کول په مالونو په اولادو کې، تکاثر ډیروالی په مالونو اولادو کې. نو څوک چې په دغه شیانو باندې اخته، ما تاسو ته د مثال درکړم چې دا یو گیم دی، دا گیمونه دي د دنیا. نو دا گیمونه باندې څوک اخته دا غافل دی کنه؟ یو سړی چې اخته یا ته گیم ته ولاړ په گیم باندې اخته دا ته غافل بولي کې بیدار بولي؟ نو خو غافل دی چې خپل عمر دغه سي عبثي. نو هر څوک چې ته بیدار بولي او در خواب تر هغه ډیر بیده دی، د خوب څخه مراد غفلت دی. هست بیداری د بیداری از خوابش تر خواب بتر ده. ولی خوب خو لا شو نو کې هغه ژوند د پاره خیابانه جوړ و شادي بیده مې دماغ وساکم. اوس چې بیدار دی دماغ درغه لاستل کیږي په پالتو شادو. چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. چون به حق بیدار نبود چې په خدای تعالی سره بیدار نه وي جان ما باچ زموږ روحان په الله سره بیدار نه دي، یعنی د الله خبر نه دي، په الله نه دي خبر. نو هست بیداری د بیداری چې در بندان ما لکه هغه بندیخانه زموږ د چې موږ بیدار یو دا لکه د بندیخانه بیداری. بندیخانه بیداری څه په خیال څه په در خوري؟ بندیخانه کې چا څه سړی بیدی شو دی په دې خاطر باندې چې وخت یې لاندې بندیخانه کې چې ته ویښ نو په غم باخته هر څه چې بیده هلته نو که به د وخت باندې لنډیږي. جان همه روز از لکد کوبی خیال و زیان و سود از خوف زوال. جان د زموږ باطن همه روز ټول ورځ از لکد کوبی د لغت ټکولو څه خیال یې د خیال چې ګرد د عمر د خیال او د زموږ فکر را پسې دی په لغتو مو وایي. و زیان د تاوان څه و سود د ګټ څه و از خوف د خوف څه زوال د زوال چې په دې کې دي ګټه ده په دې کې تاوان دی، دا شی پیدمن دی، دا شی تاواني دی، دا شی به ګټه درته وکړي، دا شی به تاوان درته وکړي، دا پلانکې به څه درته وایي، پلانکې ته به څه ووایي، پلانکې شی به کور ته راوړي، پلانکې شی خلاصو دی، پلانکې دغه فکرونه ګرد ورځ را سره دي. ګرد دره د خیال موږ په دغه لغت وایي. د دغه لغتو د لاسه نه صفا میمانه دش نه لطف فر نه بسوی آسمان راه سفر. نه صفا میمانه دش نه صفا مانت پاتیج اشتاد مر باطن لره، نه لطف فر نه مهربانی لطافت او پر هغه د عزت زیب و زینت ات کمال هر څه کمالات چې الله په باطن کې پیدا کړل هر ټول کمالات خاموش دي. ولی د خیال لغتی په پسې دي. نه به سوی آسمان نه و طرف ته د اسمان راه سفر نه و طرف ته اسمان د سفر لار است په دا وجه خب آن باشد که او از هر خیال دارد امید و کند با او مقال. خب آن باشد بده حق دی، یعنی بده
څه معنا د بدعت څه یعنی هغه سړی چې غافل دی غافل هغه څه ته وایي چې او از هر خیال چې دی د هر خیال څه داره در امید وکنت کوي به او د خپل خیال سره مقال خبرې چې ګرد مرده د خپل فکر سره په خبرو باندې اخته او د خپل د فکرو څخه ګټې و تاوان غواړي دې ته بدعت وایي نیچنان کی از خیال آمد بحال آن خیالش گردد او را صد وبال نیچنان کی نداسی که از خیال آمد بحال چکل د خیال سره بیدار سی آن خیالش خیال دده گردد و گرجش او را دل صد وبال سل وبال سل عذاب داسی نه یعنی یو بددی بدی چې راکشي خو خوب لیدلو خوب ختم شو خوب چې ختم شو چې راکشي والا نه خوب ست نه شيسته خو بیدار سو په نور کار وخت هر څه خوب چې لیدل دی هغه نه جرم دی نه ګناه ده نه بل شي هیڅ نه یو سړی چې په ویشه باندې بده هم نه دی په ویشه باندې دی په پالتو خیالانو په عباسیات باندې اخته دی نو خداغه څه پښتنه کې شته د عمر ولې ځای کی د خیالات د فار مسؤلیت دی اوس د دې یو مثال مشتوي دیو را چون حور بیند او بخواب پس شهوت ریزد او با دیو آب دیو را شیطان لره چون حور لکه حور بیند ویني او دی بخواب خو کې سړی بدی په خوب کې یو څوک ویني هغه شیطانی اني شیطانی خوب لیدلی ا شیطان په خوب ویني هغه شیطان په شکل د یو ششاستی شذ ورته راسي د حور په شکل باندې پس شهوت سره ریزد توی کې او دی به او دیو د شیطان سره او به اچ شي وصل پروشتي چون که تخم نسل را در شور ریخت او بخیش آمد خیال از وی گریخت چون که تخم نسل را چه تخم د نسل در شوره په ترومځکه کې ریخت کی یعنی بے ځای توی کی او بخیش آمد چې د کله بیدار شو خیال هغه شیطان از وی د سګری خو ترسیدي اده شرا بیدار شو چوبتی سولې شرا بیدار شو هغه خیال تشتیدلی زوپ سر بیند ازان و تن پلید ازان نقشه پدید و ناپدید زوپ سر اخیر چه ساش رکشیگی زوپ سر زی پسی سبو سر پلد سرخی ازان داغت وطن پلید بدنی مردر سوی ازان و افسوس ازان نقشه داغ نقشه سپدید چشکاره دی و ناپدید او ندیشکاره چه یوشکاره سو ظاهرا اما په حقیقت کې نو وشکاره په حقیقت کې هیڅ اعلانو به حقیقت خیالو مرغ بر بالا پران و سایش میرود بر خاک پران مرغ وش بل مثال وای یو مرغ بر بالا پر بالا باندې پران الوتون کې دی وسایه سایه میرود زی بر خاک پر خار باندې پران الوتون کې مرغ وش د مرغ فرق کوي مرغ په وال وته دی په ځکه باندې سایه رواني هغه دغه مرغ دی دغه وزرونه لري اسایه ابله صیاد آن سایه شود میرود چندان که بیمایه شد ابله صیاد یو بی عقل شکاری صیاد آن سایه شکاری داغه سایه شود سی میرود جی چندان که تر اسات بیمایه شود چی اخر به سرمایه سی مرکور کې کښنه الک دی کله چې مر سات ورتیرو نو داسې اس هغه څراغ الته پروت یا ګروپ الته پروت اوس یالته د ورځې یو اندار وال مرته ونی شه د اندار رونه ته پروجواله ونداز سکیږي اده په سزغلی رونه نس سزغلی پروجواله باندې رونه نس نو خو نه نیول کیږي هغه د لاس روسه د رونه په لاس سره بیرس بیا بغزه تابلو یا مرغه دی په روان دی لاندې سایه روانه ده اده سورزغلی پر سایه باندې ټکان کوي چې سایه دوی یا یو مجاهد صاحب دی مجاهد صاحب دی یا عسكر صاحب دی یا ار صاحب چې دی خو په هوا تیار روانه ده د سراکټ ورڅخه دی یا بل وسلا ورڅخه ده افرنځکه د تیارې سایه کیږي پر سایه باندې ټکان کوي د چا زه تیارول نو دا چیش کیږي دا بیا عقلی ده کنه ابله صیاد آسای شد بیا عقل صیاد شکاری آسای داغه سوای سایه شد کیږي میروځي چندان کی تر اسات به مچ به سرمایه شد کیږي تر اسات پروت بی خبر کا ناقص آن مرغه حواس بی خبر کی اصلی آن سایه کجاست بی خبر دی دا خبره وی کا ناقص چې هغه عکس آن مرغه وغاز هغه اواد مرغه چې دا خود اواد مرغه عکس او حقیقت نه و بی خبر نه خبره و کی اصلی آن سایه چې اصل د دې سایه کجاست چیرې دی تیر اندازت بسوی سایه او تیر دی غش اندازت غرزوی بسوی سایه و طرف ته سایه او دی ترکشش اترکش ده یعنی هغه
تیراج چې پکښې اچول هغه غشي چې پکښې اچول د غشو که څونه چې د سره ورسره وه یا په اصطلاح شاجور چې ورسره وه یا هغه چانټه چې ورسره وه خالي شه دغه خالص از جستجو د طلبه څه سرمایه ټوله ختمه شي ترک شی عمرش تهی شد عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت. نو اوس د انسان مولانا سمد از تشبیه کی و دغه شاش د مش خدای تعالی تعبیر کړی چې حیات دنیا زیب و زینت و تفاخر و تکاثر و اوله و لعب دی بازی و ساتیری دی دنیا یو گیم دی دغه چې مش خدای تعالی ویلی دی دا هم په دې وجه باندې راته ویلي چې زموږ عمر ټول پر دغه شان باندې تیر شي هر ورځ ارزه د ماښام پورې دکان کوه دا شی په دونه دی دا شی په دونه خرڅ کړي دونه یې راوړل دونه پر باندې دي دونه یې راباندې ګرد ور دغه کیسه د ماښام پورې ټول عمر دغه ورځ دې پر دا رقم تیریږي کال بعد نتیجه څه ده هیڅ طالب په اجره کې هم دغه نه ډوډۍ خوړلې ده لکه د چې په دکان کې د په دکان کې ولا قسم خوړلې د په خپل کور کې سم نه ده خوړلې د په سودا اخته و چای ورچولې چای سړې سولې ډوډۍ ورته راوړې و ډوډۍ ته نو خلاص تلیفون یې کوي په خپل کار باندې اخته و ماپښین ډوډۍ اکثر وخت پر 4 بجې وخوري پر 3 بجې وخوري پر 5 بجې وخوري د غرمې خو ته بيخي ولا کور خلاص دي چې خوریم په دې نه خبر چې ما چې شو خوړل دا نن چې په کړی و ډوډۍ خلاصه سسترخان ټول شي خدای په دې نه خبر ته چې نن چې په کړی و څنګه خوند کا تر ووکه به په مال وکه به مال هغه معلومات نه نشي مور سي ټاکسي په خبر نه په چیز ټاکس طالب خو الته دونه کې دالې په خړې دونه کې لوبیا په خړې شپ په خوان باندې شپ انډوالان سرناش شستر خان ته شپ طبيعت سمېدو باندې ورسته پر بيدم شي یو د شلومبو غشتنه له هم کې و چې شلومبې له هم وای ار طالب جلا جلا د ماګي پښتون کې ماګي څونه د نن بیا نمک دي نن په نمک دي نن یې سم په کړی دي نن یې خراب په کړی دي نقطه په نقطه پښتنه کې خو په هر چې په خوند خبر نه به وخت کېږي نه به ځای کېږي د ډوډۍ په وخت چې استاد ورته راشي چې وایي را سبق وایي نه نه د ډوډۍ وخت نه کېږي په خوند خبر نو دغه طالب هم دغه نو ډوډۍ خوړلې ده هغه هم دغه نو ډوډۍ خوړلې اشنو د تاج د دونو پیسې ګټلې د دونو پیسې څه په درو خوړل د ګردو دکانداري نتیجه خو هغه شي ها کاغه پیسې به څوک په دین په لار کې مصرف کی د خیر په لار کې مصرف کی د الله د پاره مصرف کی قرض حسن پکې ور کی نو ډیر غنیمت دی او کې نو کې نو ګیم دی بس بل نه چي نست کاغه پیسې د الله په لار کې مصرف شولې په قرض حسن کې ور کول شولې خو غنیمت شو او کنو ګیم دی به نتیجه پالتو عبس نو ترکش عمرش ترکش د عمر د ته خالی شو سو عمر په عمر د عمر هر ورځ او هر شپه دا لکه عمر مې داسې ده لکه یو غشي داسې دي دا هر ورځ چې رسول دا یو غشي دی مصرف سو یا عمر مې د مصرف سو هر شپه دا یو غشي دی دا یو عمر مې د مصرفيږي چې مصرفيږي پر چی شي سایه ولې که حقیقت ولې اصلي مرغه ولې که سایه ولې د الله محبت تر لاسه کې او که د دنیا زیب و زینت و لعب و گیم کې کم یو کار پکې هر کار چې پکې مطلب د عمر ترکشه دي خالی کیږي کم کار پکې نو ترکشه عمر صحیح شو ترکشه عمر خالص عمر رب از دویدن د غستا څخه در شکار پشکار کې سایه د سایه تپ چې په ګرمي سره چې د سایه پشکار کې دي عمر ټول ضایع کی د ګیم په کولو کې دي عمر ټول ضایع کی د زیب و زینت او تفاخر او تکاثر په حاصلولو کې دي عمر ضایع کی نه الله محبت نه کې تر لاسه نو کم سړی چې ورځ په ذکر تیر سي ورځ په عبادت تیر سي او د الله په محبت کې تیر سي د دین په خدمت کې تیر سي په قرض حسن ورکولو کې تیر سي هغه نو ګواکې اصلي مرغشکار کی او کم سړی چې په دا نور دا شان څه خالي ورځ تیره کې یا شپه تیره کې هغه نو په سایه کې د مرغه د سایه ښکار وکړي ورځ د مرغه د سایه په ښکار کې تیر رسول اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم